أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين رحمة للعالمين محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، ورونو د مخه تر دې چې د بحث په اصلي او اساسي موضوع شروع وسی، غواړم چې دغه پوښتنه وکم چې د اسلام معجزه څه شي ده؟ ځکه هر نبی د تایید او تصدیق د پاره داسې یوه معجزه درلودل چې د زمانې خلک به ورته په حیرت او تعجب کې وه، او هغې معجزې به دا ثابتول چې هو دی د الله جل جلاله له طرفه نبی او رسول دی. مثلا عیسی علیه السلام د مړو د ژوندي کولو، د مورزاده ړانده او پس د جوړولو معجزې درلودې. همدارنګه د موسی علیه السلام معجزه د نورو معجزو تر څنګ د ده لکړه د ده معجزه وه، هغه لکړه چې په دریاب کې یې لارې او کوڅې جوړې کړې، هغه لکړه چې لوی مار به ځینې جوړ سو. نو اوس د رسول الله صلی الله علیه و وسلم او اسلام معجزه څه شی وه او څه شی ده؟ موږ ټولو ته د کوچنیوالي څخه معلومه ده چې د اسلام معجزه قرآن مجید دی، مګر د قرآن مجید اعجاز او معجزه والی په څه شي او کوم ځای کې دی؟ د قرآن مجید اعجاز د فصاحت او بلاغت ترڅنګ په نورو ډیرو شیانو کې دی. که ژوند او صحت باقي وه پر خپل وخت به درته بیان سي، خو اوس دغه یوه قسم اعجاز ته متوجه سه. هغه دا چې هر هغه څوک چې دغه قرآن د خپل ژوند د پاره دستور او قانون وګرځوي، د هغه انسان څخه د دنیا لوی او عظیم انسان جوړیږي. دا د قرآن مجید یوه لویه او مهمه معجزه ده. کم وخت چې یو عادي انسان دغه قرآن د ځان قانون وګرځوي، هغه څوک د دنیا د سردارانو څخه یو لوی سردار سي، د دنیا د رهبرانو څخه یو لوی رهبر سي، د تاریخ هغه ځلانده ستوری سي چې په ټول تاریخ کې هغه ته د قدر او عزت په سترګه کتل کیږي. چې دغه اعجاز د قرآن مجید د لویو او مهمو معجزو څخه دی. لکه څرنګه چې قرآن مجید د خاتم الانبیاء صلی الله علیه و وسلم معجزه ده، نو باید د خاتم الانبیاء علیه الصلاة والسلام معجزه محدوده او په خاصه زمانه پورې تعلق ونه لري. په موږ کې اوس د قرآن مجید معجزه والی دا دی، که موږ دغه قرآن د خپل ژوند دپاره قانون او دستور وګرځاوه، موږ به هم د دنیا سرداران او امیران سو. تاسې نه ګورئ سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه چې یو عادي او بسیط انسان و، کم وخت چې دغه قرآن د خپل ژوند قانون وګرځاوه، د تاریخ د لویو او مشهورو هغو قومندانانو او قهرمانانو څخه وګرځېدی چې د قادسیې په جنگ سره یې د فارس و تاریخ ته تغییر ورکړي. هغه فارس چې یوازې د ضلالت او ګمراهۍ نه بلکې د آتش پرستۍ مرکز و، د اسلام مرکز یې ځینې جوړ کړي. د اسلام او قرآن معجزه دا ده، هغه څوک چې نوم یې عمر ابن الخطاب و او خپل ژوندۍ لور یې ښخه کړه، د قرآن مجید په متابعت
او عملي کولو سره داسې یو تاریخي قهرمان ځینې جوړ شو چې په سیاسي علومو، په اقتصادي علومو، په فکري علومو، په حربي علومو او نورو انساني کارو کې موږ فخر پکوو او تاریخ په ده سره مثال راوړي. دغه عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه یوه ورځ د ټولې جزیرة العرب، د مصر، د شام، د عراق او د ټولې اسلامي نړۍ قائد او حاکم و. د قرآن مجید معجزه دا ده، هغه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چې د قریشو د پسو یو عادي شپانه یا چوپان و، د قرآن مجید په متابعت د بشریت معلم ځینې جوړ شو. همدارنګه یو عادي تاجر چې نوم یې ابوبکر و، د قرآن مجید په متابعت او عملي کولو داسې یو شخص ځینې جوړ شو چې د قربانۍ او مړانې، د همت او شجاعت، د رحمت او انسانیت یو مثال سو. دغه د قرآن مجید معجزه ده چې د یوه عادي انسان څخه داسې څوک جوړوي چې هغه دنیا کومه چې په ظلم او ستم سره ډکه وه، په عدل، رحمت او انسانیت یې ډکه کړه. محترم ورونو، اوس به د دغه سلسلې په اصلي بحث شروع وکم. دغه بحث چې د خلفاء الراشدین په نامه سره یادیږي او دغه یې اوله فتنه ده. دغه بحث د دې امت هغه روښانه تاریخ دی چې موږ په ډېر شوق سره غواړو چې زموږ د اسلامي تاریخ په حادثاتو او واقعاتو خبر سو او د دې امت په امامانو پسې اقتدا وکړو. په دې بحث کې به د خلفاء راشدینو د جملې څخه د ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما سیرت واورو او پوه به سو چې زموږ سلف صالح څنګه ژوند کاوه، عمل او عبادت یې څنګه و، الهي بیره او تقوا یې څومره وه، همت او شجاعت یې څونه و، جهاد یې څنګه کاوه، په کومه طریقه سره ملکونه او ښارونه فتح کول، دین مبین اسلام یې څنګه نشر او څنګه یې تر موږ پورې راورساوه. دغه سیرت د هغو دوو غوره اصحابو دی چې پس له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دوی د دې امت بیرغ پورته کوونکي او لارښوونکي وه. اوس به د هغه وخت او زمانې حالات درته بیان سي کومه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په رحلت پورې مشتې ده. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر غمجن رحلت وروسته د خلفاء الراشدین المهدیین د حکم او خلافت دوره شروع کیږي. هغه خلفاء الراشدین چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ امر کړی یو چې په دوی پسې اقتدا او د دوی متابعت وکړو، لکه څرنګه چې د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند په کتاب کې مو ولوستل یا مو په هغه بحث کې واورېدل چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اول خلیفه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی، نو زموږ اولنی بیان هم د هغه رضی الله تعالی عنه په باره کې دی. خو د مخه تر دې چې د هغو واقعاتو په بیان شروع وسي کومې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته پیښ شوي دي، تر هر څه د مخه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پیژندل ضروري دي. ورونو، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څوک و؟ دا ډیره سخته او مشکله ده چې ما غوندې یو ناقصه انسان دی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په باره کې خبرې وکړي او هغه دې معرفي کړي، ځکه زما سره داسې الفاظ یا جملې او کلمې نسته چې په هغو سره دې زه د دغه عظیم شخصیت حق ادا کم. خو بیا هم بشر یم او د دغه بشري عجزه او نقصه سره سره مې په دغه کار شروع وکړه او د الله جل جلاله څخه توفیق غواړم چې دغه بحث پای ته ورسوم. دغه عظیم شخص چې نوم یې عبدالله
او اسم کنیه ابو بکر او لقب یې عتیق دی. د ابو قحافه رضی الله تعالی عنه زوی دی. د ابو قحافه نوم عثمان دی. نو ابو بکر یعنی عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو القریشی التیمی چې په نسب کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په مره ابن کعب کې یو ځای کیږي او دغه مره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شپږم نیکه دی. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مور ام الخیر ده چې نوم یې سلمہ بنت صخر و او د هغو اولو کسانو څخه ده چې په دارالارقم کې په اسلام مشرفه شوې ده. مګر د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پلار ابو قحافه رضی الله تعالی عنه ډیر وروسته او د مکه مکرمه د فتح په وخت کې په اسلام مشرفه شو چې ډیر سنجري او په سترګو هم ړوند شوی و. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پلار د خپل زوی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر وفات 6 میاشتې وروسته وفات شو چې د وفات په وخت کې عمر 19 کاله و. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه قبیله چې د قریشو د شاخو څخه یو شاخ دی او بنو تیم ورته ویل کېده د قریشو د دیت مسؤله و. یعنی کبه په قریشو کې یو څوک د دیت د ادا کولو څخه عاجز شو دوی به دغه دیت راټولاوه او ادا کاوه چې دغه وظیفه هم داسې وظیفه وه لکه سقایه رفاده او حجابه یا نورې وظیفې چې د قریشو په منځ کې سره ویشل شوې وې. او په خپل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مخه تر اسلام د مکه مکرمه د لسو مهمو مشرانو څخه یو مهم مشر او سردار و. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لقب عتیق دی. عتیق یعنی آزاد سوی او معاف سوی. ویل کیږي چې دغه لقب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له طرفه ورکول سوی دی. هلته داسې یو روایت شته چې وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ورځ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولیدی او وی فرمایل که څوک غواړي چې هغه چاته وګوري چې الله جل جلاله د اور څخه آزاد کړي او معاف کړي وي نو دی ابو بکر ته وګوري. او په بل روایت کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودته وویل یا ابا بکر انت عتیق الله من النار. یعنی یا ابا بکر الله جل جلاله ته د اور څخه خلاص کړي او معاف کړي. او څوک وایي چې دغه لقب تر بعثت د مخه د جاهلیت په وختو کې ورکول شوی و ځکه دی رضی الله تعالی عنه په رنګ او په خوی ښایسته و او په عربي کې عتیق و هر هغه شي ته ویل کېږي چې ښه او د فخر وړ وي. نو څرنګه چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم د چهره او هم د اخلاقو د لحاظه ښه حسن او ښایسته و نو عتیق وبلل شو. همدارنګه د رضی الله تعالی عنه لقب صدیق دی. په داسې وخت او زمانه کې چې هلته د نن ورځې په شان د نقلولو دپاره د پرمختللو وسایلو څخه هیڅ شی وجود نه درلودی یا هیڅ شی وجود نه درلودی دا ممکنه نه و چې څوک دې داسې خبر ومني چې یو انسان دی د مکې مکرمې څخه و بیت المقدس ته د شپې په یوه حصه کې ولاړ سي او بیرته دې راسي. نو ځکه ځینې هغه کسان چې نوي مسلمانان سوي وه کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د اسراء یا معراج قصه واورېدل دغه خبر خو یې هیڅ نه ومانه بلکې دغه خبر په اورېدلو سره مرتد هم شوه. کله چې د قریشو مشرکانو دغه خبر واورېدی د خپلو ځانو دپاره یې دا مناسبه موقع ولیدل چې د مسلمانانو په منځ کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت د تکذیب یا درواغ بللو اوازه نشر کړي. نو ځینې کسان په دې امید
چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به دغه خبر په اوریدلو سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تصدیق او ملګرتیا پرېږدي، په ډېر تلوار سره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورغله او د هغو دا یقین و چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به یوازې دا نه چې د اسراء او معراج په باره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تکذیب وکړي، بلکې د اسلام څخه به هم واوړي. نو یا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وویل ته خبر یې چې ستا ملګری څه وایي؟ هغه وویل څه وایي؟ کفارو هغه د صلی الله علیه و آله وسلم د اسراء او معراج قصه ورته بیان کړه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل آیا د علیه الصلاة والسلام دغه وویل؟ دوی ویل هو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل که یې دا ویلي وي رښتیا یې ویلي دي. کفارو په تعجب سره ورته وویل آیا ته د علیه الصلاة والسلام دغه خبرې منې او تصدیق یې کوې؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل زه یې تر دغه په لیرو او نادرو خبرو کې هم تصدیق کوم. زه یې په هغو وحیو کې صادق بولم چې د آسمان څخه په یوه لحظه کې ورته نازلیږي. او تاسې درځئ چې هغه علیه الصلاة والسلام ته ورسو. دوی ټول به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او هغه علیه الصلاة والسلام ناست دی. هغه حالات بیانوي چې د اسراء په سفر کې ورته پیښ شوي وه. او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هرې خبرې په مقابل کې ورته وایي صدقت صدقت اشهد انک رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل انت الصدیق یا ابا بکر، او ته یا ابا بکر صدیق یې. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له طرفه صدق او تصدیق په نورو ډیرو ځایو کې ښکاره سوی دی. او دغه د صدیق لقب د اسراء او معراج په ورځ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له طرفه ورکړل سو. کوم وخت چې نورو خلکو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د درواغو نسبت کاوه العیاذ بالله، خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې پوره تصدیق کاوه او ویل به یې صدقت صدقت. تر دغې ورځې وروسته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دغه لوی او عظیم لقب سره د صدیق مشهوره سو. او دغه لقب یوازې لقب او په دنیا کې مرتبه نه ده، بلکې صدیق په دنیا او آخرت کې یوه داسې لوړه مرتبه ده چې په نبوت پسې ده. پس له نبوت اولینه او تر ټولو لویه مرتبه د صدیق ده. صدیقین تر اولیاو او شهداو په درجه کې لوړ دي. مصعب ابن زبیر رضی الله تعالی عنهما وایي ټول امت پر دې اجماع او اتفاق کړی دی چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه صدیق وبولي، ځکه د رضی الله تعالی عنه تر هر چا د مخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تصدیق کړی دی. او د ژوند تر آخره دغه د صدق او تصدیق او د ژوند تر آخره دغه صدق او تصدیق د ملګری وو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د فیل تر کال 2 کاله او 2 میاشتې وروسته زیږېدلی دی، چې په دې حساب سره 2 کاله تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کشر دی. یعنی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت په وخت کې د رضی الله تعالی عنه عمر 18 کاله و. ورونو دلته باید یوې مهمه نقطې ته متوجه سو، هغه دا چې کوم وخت چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په اسلامي تعلیم شروع وکړه د عمر 18 کاله و. نو یو ځوان مسلمان ته دا نشایي چې د قرآن کریم او شرعي علومو د زده کولو څخه په دغه عذر او بهانه سره ناامیده سي چې وایي زما عمر ډیر دی، زه اوس شی نشم زده کولی. خیر، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه 2 ودونه د جاهلیت په زمانه کې کړي دي او 2 ودونه په اسلام کې کړي دي. د جاهلیت د وختو یوه زوجه قتیله بنت عبد العزا نومېده،
چې د دې په مسلمانېدلو کې اختلاف دی. څوک وایي چې مسلمانه سوه او څوک وایي پر هغه خپل شرک پاته وه. او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم په دغه سبب طلاق کړه چې دا پر هغه خپل کفر ټینګه وه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د قتیله څخه 2 اولاد درلودل چې یو یې عبد الله نومېدی او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مشر زوی دی. او دغه عبد الله هغه څوک دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په غار ثور کې د قریش خبرونه ورول او د دعوت په شروع کې مسلمان شوی دی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا جهاد کړی دی او غزاو ته حاضر شوی دی او د خپل پلار په خلافت کې وفات شو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خپل شخ کې دغه عبد الله رضی الله تعالی عنه چې د خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوی وو د خپل وفات په وخت کې 6 درهمه درلودل. دا د مسلمانانو د مشر د خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوی وو چې د ټوله دارایی 6 درهمه وو. د قتیله څخه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه 2 اولاد لور وه چې اسماء نومېده او لقب یې ذات النطاقین دی. اسماء رضی الله تعالی عنها د پلار له طرفه د ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها خور ده او د زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه ښځه ده او د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه مور ده. دا هغه څوک ده چې د هجرت په وخت کې په غار ثور کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او خپل پلار ته خواړه وروړل. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د جاهلیت د وختو 2 زوجه ام رومان ده چې د اسلام په شروع کې مسلمانه شوې ده او هجرت یې کړی دی او د الله جل جلاله د فرمانبردار بندگانو څخه و. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ام رومان څخه هم 2 اولاد درلودل چې یو یې عبدالرحمن او بل یې ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنهما دي. عبدالرحمن د بدر او احد په غزاو کې د مشرکانو د لشکر ملګری و. د مسلمانانو او د خپل پلار په مقابل کې جنگیدی خو د احد تر غزا وروسته په اسلام مشرفه شوی دی او ښه صادقه مسلمان و. په وروسته کې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په ملګرتیا د یمامې په جنگ کې همدارنګه د شام او عراق په فتح کولو کې جهاد کړی دی. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه درېیمه ښځه چې پس له اسلامه نکاح ورسره کړی ده اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها ده چې د دې څخه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو زوی پیدا شوی دی چې محمد نومېدی او اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها تر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مخه د جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه ښځه وه او د هغه څخه 3 اولادونه درلودل. د هغه تر شهادت وروسته د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره واده وکړي او د رضی الله تعالی عنه څخه هم یو زوی محمد پیدا شو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وصیت کړی و چې ما ته به زما ښځه اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها غسل راکوي. نو اسماء رضی الله تعالی عنها په اسلام کې اوله ښځه ده چې خپل خاوند ته غسل ورکړی دی او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر وفات وروسته د حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه سره واده وکړي. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه څلورمه ښځه چې د دې سره هم پس له اسلام واده کړی دی حبیبه بنت زید الخزرجی رضی الله تعالی عنها ده. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د وفات په وخت کې دا حامله و او د تر وفات وروسته لور پیدا شو چې نوم یې ام کلثوم بنت ابي بکر و. نو په دغه حساب سره د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه 6 اولاد و چې 3 زامن او 3 لونی وې.
د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه قیافه. د سیرت او تاریخ علما د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د قیافه بیان په داسې ډول سره کوي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه جګو نه ګردی، میانه قده او سپین پوسته سړی و. په بدن ډېر ډنګر و، د مخ غوښې یې ډېرې لږ وې، سترګې یې د سترګو په کاسو کې دننه وې او اقنع الانف و. انف اقنع په عربي کې وهغې پزې ته ویل کېږي چې د پزې منځ یې جګ او لوړ وي او د پزې څنډه یا د پزې سر یې د کښتې خواته تیر وي، چې دغه قسم پزې ته انف العربي هم ویل کېږي. کوم وخت چې ژیره سپینه سوه نو یې په نکروزو سره کول. دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د قیافې وصف او تعریف و. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اوصاف څه شو؟ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مشهور صفاتو څخه یو دا دی چې د هیڅ کله وبت ته سجده نه ده کړې. په یو روایت کې راغلی دی چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پلار ابو قحافه یو ورځ د ابوبکر د کوچنیوالي په وخت کې ابوبکر د ځان سره د بوتانو د عبادت لپاره بوتي او هلته ورته ویل ته دلته د دغو بوتانو عبادت کوه او پلار یې په خپل کار پسې ولاړی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغو بوتانو ته کتل او ورته ویل ما ته خواړه راکړئ، ما ته اوبه راکړئ، ما ته کالي راکړئ. کله چې د هغو له طرفه جواب نه اورېدی نو یې دغه بوتان په ډبرو ویشتل تر څو چې ځینې یې مات کړل او د دغې ورځې څخه یې هېڅ کله بت ته سجده نه ده کړې. یو وخت د مکې مکرمې قریش ورته وویل یا ابابکر ته ولات او عزا ته سجده نه کوې؟ ده ویل لات او عزا څوک دي؟ هغو ویل د الله لوڼې دي. ده ویل مور یې څوک ده؟ قریش لا جواب او پټه خوله سوه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مخه تر اسلام د جاهلیت په زمانه کې 38 کاله ژوند کړی دی، خو په دغو ټولو کلو کې د شرابو څکه نه ده کړې. یو وخت د اصحاب کرامو په مجلس کې یو چا پوښتنه ځینې وکړه چې تا په جاهلیت کې شراب څښلي دي؟ ده رضی الله تعالی عنه وویل اعوذ بالله، په الله جل جلاله سره پناه غواړم. یو چا ورته ویل ولې؟ ده رضی الله تعالی عنه وویل ما خپل عزت، شرف او مړانه ساتل، ځکه هر هغه څوک چې شراب وڅښي هغه د خپل شرف او مړانې ضایع کوونکی دی. د دغه مجلس خبرې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 2 واره وفرمایل صدق ابو بکر، صدق ابو بکر، یعنی دغه رښتیا ویلي دي. ویل کېږي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو سړی ولیدی چې شراب یې څښل او د مځکې څخه یې ناپاک او کچره شیان را اخیستل په خپله خوله کې یې ایښول. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې دغه حال ولیدی قسم یې یاد کړ چې هیڅ کله به خپل ځان و دغه ذلت ته ورنکم. دغه ذلیل کیفیت باید د ټولو شراب څښونکو لپاره عبرت وي. هر هغه څوک چې شراب څښي دغه حالت دی په فکر کې ور وګرځوي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر اسلام د مخه ټولو هغو کسانو خوښ درلودی چې د مړانې او وقار خاوندان و. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مهم صفت دا و چې دی تر بعثت د مخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اشنای و. د دوی په منځ کې تر بعثت د مخه د کوچنیوالي څخه الفت او محبت موجود و. داسې لا هم ویل کېږي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه سفر کې هم ملګری و چې د ابو طالب سره شام ته تللی او په هغه سفر کې د بحیرا راهب سره ولیدل. علماء کرام وایي د کومې ورځې څخه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په اسلام مشرفه شوی دی
بیا هیڅکله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه نه په سفر کې او نه په اقامت کې جلا شوی دی بیا له هغه وخت څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر یا اجازه سره د حج یا غزا لپاره لیږل شوی وي یوازې دا نه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په ټولو غزاو کې ملګری وو بلکې په هجرت کې هم ملګری وو خپل کورنۍ او اولاد یې په مکه مکرمه کې د کافر قریشو په منځ کې پرېښول او دی د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رضا دپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری شو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه شجاعت سره د دې چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په بدن ضعیفه او ډنګر وو مګر په حق کې قوي وو د الله جل جلاله د دین په لار کې په هیڅ پروا نه کېده یو وخت حضرت علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د خلقو څخه پوښتنه وکړه او ویل ووایست څوک تر ټولو خلکو شجاع او دلاوره دی خلکو وویل ته یا امیر المؤمنین در رضی الله تعالی عنه وویل یا تر ټولو خلقو شجاع ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی ځکه د بدر په ورځ موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره عرش جوړ کړی او ومویل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ساتنې لپاره به څوک په دغه عرش کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ملګری وي چې د مشرکانو څخه څوک حمله پر ونه کړي په والله هیڅوک را د مخه نسو بې له ابوبکر څخه چې توره په لاس کې وه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ولاړ وو د مشرکانو څخه چې به هر چا د دې اراده وکړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسي د به حمله پر کول ورونو تاسو ته معلومه ده چې د بدر په ورځ د مشرکانو شمیر تقریبا 1000 نفره وو او مسلمانان تر 300 نفرو لږ زیات وو او د مشرکانو اصلي او اساسي مقصد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وو نو هر څوک چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په عریش کې ملګری وي یا د ده سره ناست وي هغه څوک د مرګ سره مخامخ دی او په دغه ورځ دغه نفر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وو حضرت علی رضی الله تعالی عنه نور هم وویل ما په مکه مکرمه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدی چې مشرکان پر راګرځېدلي وو یو د یوې خوا او بل د بلې خوا په سوکانو او چپلاخو وهه او دغه ورته ویل چې ته هغه څوک یې چې دغه زموږ الهه دي یو اله ګرځولی دی حضرت علی رضی الله تعالی عنه وایي موږ د لرې ورته کتل په والله زموږ څخه هیڅوک نه ورغلی او نه ورنږدې سو بې له ابوبکر رضی الله تعالی عنه څخه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په تلوار سره هلته ورغلی یو طرف ته پوری وهي او بل طرف ته او دغه ویل تاسو یو څوک پر دغه وجنی چې وایي رب می الله دی څو ځان یې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورورساوه مشرکانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پیښاوه او پر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راواچول ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د کفارو له طرفه ډیر سخت ووهل شو خلق پکښ غورځېدل عتبه ابن ربیعه ورنږدې سو د ابوبکر رضی الله تعالی عنه پر ځګر کښېنستی او خپله چوټه ورته ونیول پر مخ یې په وهي مخ یې تر داسې اندازې وپړسېدی چې پزه یې په مخ کې نه معلومېدل او د مخه څخه یې وینې رابهېدې د هغه وخت چوټې وې د میخو ډکې او هره یوه یې 2 کیلو وه تر څو چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بېهوشه او بېسده پروت و بیا نو بنو تیم چې د ابوبکر رضی الله تعالی عنه قبیله وه راغله او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې په یوه پټو کې واخیستی او د ده رضی الله تعالی عنه کور ته یې یوړی او د ده په مرګ کې چا شک نه درلودی خو ده د ورځې په آخر کې خبرې وکړې او اوله خبره یې دا وه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه دی
حاضرو کسانو خبره واړول او بیا د رضی الله تعالی عنه مور ته چې ام الخير ورته ویل کېده او تر دغه وخت نو مسلمانه شوه دا خلک ورولار شو او ورته ویل د خورلو یا چشلو یو شی ورکه. مور چې ورته راغله او سره یوازې شو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه دی او څه وکړه؟ مور یې وویل آیا تر اوسه یې لا هم یادوي؟ رضی الله تعالی عنه وویل والله نه به څه وخورم او نه به یې وچشم تر څو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له طرفه مطمئن نسم. مور یې وویل ته ستا په صاحب مور یې ورته وویل ستا په صاحب او ملګري نه یم خبره. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل و ام جمیل بنت الخطاب تورثه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حال پښتنه ځنی وکړه. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مور و ام جمیل ته چې فاطمه بنت الخطاب او د عمر رضی الله تعالی عنه خور ده ورغله. اول ابو بکر د محمد ابن عبد الله د حال پښتنه درڅخه کوي. ام جمیل چې خپل اسلام یې پټاوه وویل نه ابو بکر پیژنم نه محمد ابن عبد الله او که دې خوښه وي چې ستا زوی ته در سره ولاړه سم ولاړه به سم. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مور ورته ویل هو راځه. ام جمیل د ابو بکر رضی الله تعالی عنه د مور سره او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورغله. ویلیدل چې ابو بکر رضی الله تعالی عنه ټپي او زخمی پروت دی. دا ورنږدې شوه او په چغو سره یې نارې کړه والله هغه قوم چې ستا سره یې دا کار کړی دی هغه د فسق او کفر اهل دي او زه امید لرم چې الله عز وجل به ستا بدله او انتقام د هغو څخه واخلي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه حال دی او څنګه دی؟ ام جمیل رضی الله تعالی عنها ورته وویل دغه ستا مور یې اوري. ابو بکر رضی الله تعالی عنه وویل پروا نه لري دا زما مور ده. ام جمیل وویل هغه جوړ او روغ دی. ویل چیرې دی؟ ویل د ابن الارقم په کور کې دی. ابو بکر رضی الله تعالی عنه وویل والله نه به خواړه وخورم او نه به شی وچشم تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نه یم ورغلی. هغه ویل ته لږ انتظار وکړه چې ته یو څه آرام سې او خلک کورو ته ولاړ سې. ام جمیل وایي پس له څه وخته څخه چې خلک کورو ته ولاړه ابو بکر رضی الله تعالی عنه چې د تک کولو قدرت یې نه درلودی په داسې حال کې مو د کوره څخه راویستی چې زموږ په منځ کې وو او پر موږ یې تکیه کول. څو و دارالارقم ته ورغلو او هلته یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې ابو بکر صدیق په دغه زخمی حالت کې ولیدی زړه یې پروس او ورته راولاړ شو. په غېږ کې یې ونیوی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شفقت او مهرباني ولیدل د هغه د تسلا دپاره یې وویل یا رسول الله نور څه نه دي راسوي فقط دغه مخ مې خوټ سوی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا ورته وکړه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله زما مور ته دعا وکړه چې الله جل جلاله هدایت ورته وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اللهم اهدي ام ابي بکر. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مور چې دلته ولاړه وه فورا یې وویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا وه چې پر دغه ځای قبوله شوه. داسې نور هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دپاره ډېر د خطر ځایونه راغلي دي چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ځان ورسولی دی. د احد او حنین په ورځ چې ډیرو مسلمانانو تیښته اختیار کړه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ثابت ولاړ و.
ابن عساکر د ابن سیرین رحمت الله علیه څخه روایت کوي چې عبدالرحمن د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زوی چې د بدر په ورځ د مشرکانو ملګری وو، پس د اسلام راوړلو یې و خپل پلار ته وویل: پلاره، د بدر په ورځ او د جنگ په میدان کې به ما ته لیدلې، خو زه به د دې دپاره درڅخه ګوښه کېدم چې ستا سره جنګ به نه کم. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل: مګر زه په والله که ته زما په مخ راغلی وای، ما به مخ نه وای درڅخه اړولی او وژلی به مې وای. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په شخصیت کې د حق او حقیقت محبت پروت و. د حق د پاره ژوند کاوه او د حق د پاره ځان قرباناوه. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پس له بعثته پر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اسلام عرض کړي، دی رضی الله تعالی عنه بلا تردد مسلمان سو او د شهادت کلمې یې وویلې. کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شخصیت کې حق او حقیقت ولیدي، خپل ځان او مال، خپل کورنۍ او اولاد یې د هغه د پاره قربانول. کله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و رفیق اعلی ته رحلت وکړي، بیا هم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه تریخ حقیقت په ښکاره ډول سره قبول کړي. دا ځکه چې د ده رضی الله تعالی عنه پر ټولو تصرفاتو حق او حقیقت حاکم و. هغه وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حیات او د حق چلونکی و، د رضی الله تعالی عنه چې هر څه درلودل تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې قربانول. او بیا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحلت وکړي، بیا هم دی پر هغه حق او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر متابعت ثابت پاتې و. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر کورنۍ د باندې او په نارینه‌وو کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه اول نفر دی چې په ایمان مشرف شوی دی. مګر په ټول بشر کې اول هغه څوک چې مسلمان شوی دی او په ایمان مشرف شوی دی هغه ام المؤمنین حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ده. او بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنه دی چې د مسلمانېدلو په وخت کې لس کلن هلک و. او بیا زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آزاد کړه شوی مریی و او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کور کې اوسېدی، مسلمان شوی دی. نو په کوچنیانو یا ماشومانو کې اول هغه څوک چې په اسلام مشرف شوی دی حضرت علی رضی الله تعالی عنه دی. او په مریانو کې زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه اول هغه څوک دی چې په اسلام مشرف شوی دی. نو خدیجه، علی او زید رضی الله تعالی عنهم اجمعین ټول هغه کسان دي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کور کې اوسېدل. خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه اول نفر دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر کور د باندې و اسلام ته داخليږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: ما داسې څوک و اسلام ته نه دی رابللی چې هغه دې تردد او نقاش، سوال او جواب نه وي راسره کړي بې له ابوبکر څخه، چې نه یې پوښتنه کړې ده نه تردد. فقط چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا ورته وویل چې یا ابابکر، الله جل جلاله زه د دې امت دپاره په رسالت سره اختیار کړم او دا مې وظیفه ده چې خلک و وحدانیت ته راوبولم، تر څو چې دا شاهدي ادا کړي چې لا اله الا الله وانی رسول الله. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فورا بلا پوښتنې او نقاش وویل: اشهد انک رسول الله. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه شاهدي په صدق او اخلاص سره ادا کړله چې ویل زه شاهدي ادا کوم چې ته رسول الله یې. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له طرفه دغه دعوت قبلول نه سادهګي وه او نه بېله فکر کولو تلوار و، بلکې دا هغه د حق قبلول وه. او د دغې ورځې څخه د ده زړه په حق
او حقیقت سره ډکېدی. دلته زموږ دپاره یو دقت او توجه پکار ده. هغه دا چې هر هغه څوک چې دا یې یقین سو چې دغه د اسلام دین حق دین دی، نو د هغه دپاره دا لازمه ده چې د دغه دین پوره متابعت وکړي، خپل ځان د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره مشابه کړي. تاسو ته معلومه ده چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ډیرو لمنځو او ډیرو روژو تر موږ نه دی مخه سوی، بلکې د هغه د مخه کېدلو سبب دا دی چې حق یې ولیدی، د حق متابعت یې وکړي، په خپل ځان، په خپل وینه، په خپل مال، په خپل روح، په خپل وخت، په خپل کوشش، په خپل اولاد، په خپل درجه او مقام د حق د کامیاب کولو دپاره په صدق او اخلاص سره ودرېدی. موږ باید د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه درس واخلو او د هغه څخه زده کړو چې کله د حق وپېژندی او حق در معلوم سو، نو ته باید د حق دپاره ژوند وکړې. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د اسلام په هکله دغه څو کلمې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېدې، یوازې دا نه چې مسلمان سو، بلکې فورا یې په دعوت هم شروع وکړه او